السلام علیکم محمود خان صاحب. وزیر اعلی صاحب څنګه یار؟ اوس زړګي وزیر اعلی شوي چاته پوسم نه کې ما ورته دوه درې میسجونه وکړو کال دی ونه مخکې به دې کوو ښه جي ښه. وزیر اعلی صاحب داسې ده چې زه احترام په خپل ځای کوم. ته یو جمهوري کس یم او ته د یو پارټۍ سره تعلق دی نو پارټي اختلاف په خپل ځای خو بهرحال خبرې ته خو دې والله که پرېږدم چې ښه دا عرض مې دا کوو چې تاسو د سوات کې د اکنامک زون هم راښکه او جو تاسو په سوات کې د جی دا جدا موټر ویم راښکه جی کمراټ ته دا سړک هم په سوات رغوئ ډېر ښه کار کوي جی ګریډونه هم راښ کړه پوهیم جی او ګیسونو کې هم ډېر څه راښ کړه. نو ما دا وی چې ډېر زبردسته کار هم وکړو جي ډېر خلک نه ډېر زیات خوشحاله دي د باجوړ خلک د شانګلې خلک اصل کې دا خلک خو پاوندګان یو کنه مونږ خو جی پاونده کوچیانی بس ګړې بيزې بساتو او جی ګړې بيزې بساتو شملې بس کو کوچ به خرڅو جی بس ما دا وی چې کوم لم چرته دی باقی زیلو والا لم دا اندو والا چرګان نه لولې کینو دا خادمي خاصه په خبره ده یار خادمي باندې برګری خپکیږي خو ځه ساتو به یار استعمالو به تیل یاره مشره کار سړی اوري ها ما جی وګړه خبره کول غوښته ما ته وی خبره ته نه پېدم دا سیدا زمونږ ایم پی ګانی مینه ګانز ول نه وي والله غو خل لودي یاره ټول ایم پی ګانی مینه ګان لودي د څه ودی او خبره ده جی دا سیدا سیریسلی دا خبره کوم خوب ډیر خدای جی صحت لم خدای جی مازغه پور سکونی راپاسی موډانی او هغه مونږ نه راپاسو د خوبه پیدا چې ودی یاره او یقین وکړه هغه سویلم نشي ګره وزیر اعلی صاحب محمود خان لا سپیندا والله که څه ته وای ایسوم نشي ویل هغه خو ټیکټونه تا مراد سعید ورکړي دی بیا هم ورکوي نو ای خاموشي پویه مجي په دا پویه ما دیرو والا غوم نشي کولای چک درې ته یو د خړسري زوی راوته کنه داسې فساد پیو که داسې فساد احتجاج ګورجی تاسو دی ز سیریس تاسو لګي جی خبر ما مطلق خبر اور دا پرې مراد سعید پرې قصه دا سیدا تاسو زمونږ اخرت هم بچو کم ځای کې چې ترقی خوشحالي آبادی راځي کنه جی ها نو التا د انسان په لکه مستی پیدا کیږي مستی سره د دین نه لري کیږي ها وزیر اعلی محمود لا د دین نه سره تاسو زموږ په اخرت باندې غټ احسان کو دي سره ټوریزم هم راځي ټوریزم سره پاشور یعنی راځي اجي زلزلې او جی عذابونه جی نو ښه د سواد ترقی لپاره ما خبره کوله جی تاسو ته د څه قسم امداد ضرورت دی زایم ته کال کولای شم د سواد لپاره زوړ بانک ته کال کولای شم جو بایدن سره زما دومره تعلق دی کنه محمود ته لکه توزه سپیندا تو ستاسو مې دونه تعلق نشته لکه هغه سره چې میسونه دي چې کال وته کوم هر قسم امداد وکي هر قسم وکي ته صرف یو میسج کوي د سواد لپاره ماته پیسو ضرورت دی باقي خو ستاده باقي وطن خو ستا جاگیر دی مړه دا خو تعالی په توره چې قبضه کړی دا باقي صوبه ما ته پرون ډاون ډیسټریکټ ترقی یافته دي ډاون ډیسټریکټ په ماته ملګری 400 نه کالو کو ویاره مینګه خوست ولو د شاتو په ولو کې لامو مردان نه ته ملګری کالو وی ډوب شودو کی واو سوات راخکا ما دا ویجی ډېر کار خبره مې ته کوله دا باقي خبرې خو اخوا دی خوي سوات ډېر تاریخي ځای دی کنه جی اودیانا سواستو او دا ګوتم بدھ زمانه آثار دی پکې جی خپل زګونم پکې دي نو ما وی دا باقي خیبر پختونخوا اوس مونږ ته په اتلسم ترمیم کې ملاو شوی د پخوا د 1901 دا صوبه سرحد وو ډیورن کرخه پاټ 1993 کې عبدالرحمن خان او د جی امیر عبدالرحمن او د انګریزانو منځ کې چوش ونه دا نوی نمونه دي زه وایم که تاسو چې ټول صوبې له سوات نامه نوم ورکړئ کنه جی دا ډېر ښه بالکل په دې کې بر سره اپوزیشن هم راسته کوي ایم پی ایګان مینګان اپوزیشن ټول بس ولاړي هر پارټي وس ولاړه ده دا خپل جاگیر وګڼي دا خپل کندریان دا باقي وګڼي جی دا ستاسو دي کندریان پاوندا کوچیان ګډبا او جی او نو کدا کار مو کوجی دې کې بس زمام راستي زبا ټول تکالونه مو کا اپوزیشن پارټ وتا او د خیبر پختونخوا د نوم چې اسوات نامه کوي سوات کوي تاسو به بچای چرته لري ځان له لوکپت په مدین کې بحرین کې جوړ کړي دغه په سر او چا شاخې تاخې خلک د بسینه لري تنګي هم نه کنه یار ما هغه صحیح ده انډو والا چرګان نه ولګي خیر دی باقي زیلو ته انډو والا چرګان نه ولګي هغه بساتو جی خادمای بساتو بس تیل په خپل استعمالونو بارته خو نشو لګلې دا سیده چې کړه تاسو دا کارو کوي کنه نو بس بیا به مونږ ناری وو چې خوګ لکه د شات وزیر اعلی د سوات وزیر اعلی او زار وزیر اعلی قربان وزیر اعلی او نور برابر چې وی چې محمود خان وزیر اعلی الک لاړ یار ډېر بدل شوی خبرې ها
دا صحیح ده سیبا دا امپیګانو مې نه ګانو غم کو هغه ودی سیبا بعد ما ته مخ قصه ختمه کړه کنه نمونه خلک ماتم ډیر وي سیبا قسم نمونه په دې به بیخړه نه خوري لسته ته وي او شل دی پسې وي شل ته وي او سلويخت وي والله کا پروا کوي ها سوات امپیګان دی خلل ګرډونه راغې بس چې سوال راغې راخ کول سکولونه کالجونه یو دوه درې یونیورسيټیانې پکې راخ کا چې خشي داخله ډیره مننه موږ د جلسو د پاره درنو د پاره احتجاج د پاره لخرو د پاره جلوسونو د پاره سټیم ویم گاڑی بډاکو په ډاټسونو کې بنختی درځوا قربان دي نه د باقي زیلو د خلک لوګي دي نشي کندریان دي حکم صرف کو حکم د ډیر خلک په دې درځي کسوات ته وي ک په خبر ته وي ک اسلام آباد ته وي هر ځای کې بلکې د مریان وزیری زه صحیح ده سیبا بس اخر کې مې دا وی وزیر الله سیبو ستا وخت قیمتي دی خو دا دغه دی انډو ولا چرګانو کې ګلاس وکړي سر ډیر مننه یاره ما ګوره ملګری ښه خپکیږي منه د کور دی ودان سي کور دی ودان الله په امان سي الله په امان